هجرت څخه وروسته مدینه منوره کې نو د هجرت څخه وروسته دغه سورت نازل شو. چیرې نازل شو؟ دلته تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي فنزلت بمنا فی حجة الوداع. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری حج وو او دغه رقم تر دغه حج وروسته تقریبا 80 شپې یا 50 شپې د مبارک ژوندی وو چې سورت بقره نازله شول. د قرآن کریم د ترتیب او د تلاوت په اعتبار سره دغه سورت دوهم سورت دی، لیکن د نزول په اعتبار سره و اتیایم سورت دی. تفاسیر لیکلي دي چې د سورت متوففین وروسته دا سورت نازل شو. ویل للمتوففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. دا هغه سورت څخه وروسته دغه سورت بقره نازله شوې ده او هیڅ اختلاف د مفسرینو په دغه سورت کې نشته چې دا آیات مکی دي او دا مدني دي، بلکې ټوله سورت بالاتفاق مدني دي. په مینا شریفه کې دغه سورت نازل شو د حجة الوداع په کال باندې چې هغه د نبی کریم علیه السلام آخري حج شو، بیا وروسته د مبارک د دې دنیا څخه ولاړی. الرابع لاندې اول وار به دغه صورت پر برابر یعنی د فضیلت پر برابر به یو دوه یا درې حدیث مختصر وای چې دغه صورت کم مقام او کم مرتبه د احادیث پر وړاندې کې لري. اول حدیث د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه نقل دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ای زما امت ته د دې خپل کورو څخه قبرونه او هدیرې مه جوړوي. په هدیرې کې څنګه سړه سناوي؟ د دې خپل کورو څخه هدیرې مه جوړوي، بلکې د قرآن کریم تلاوت پکښې کوي. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هغه کور چې په هغه کور کې دننه د سورت بقرې تلاوت کیږي، ضروري نه ده چې ټوله به کیږي. په کوم کور کې چې د سورت بقرې تلاوت کیږي لا يدخله الشیطان، هغه کور ته شیطان نشي راتلی. د شیطان مداخله په هغه کور کې بند ده. د شیطان د مداخلې څخه مراد دی چې په هغه کور کې به بې برکتي، جګړې، اختلافات او دغه رقم دغه کیسې او تسلسل نه وي. حدیث هم هغه حدیث شریف دی چې مسلم، ترمذي او احمد نقل کړی دی، د ضعف او کمزوري څخه خلاص دی. دوهم حدیث بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمای ان لكل شیء صنما. هر شی ځان ته بوک او لوړوالی لري، هر شی ځان ته زینت او شایست لري. و ان صنام القرآن البقره. د قرآن کریم شایست او زینت او لوړوالی چې هغه سورت بقره ده. و ان من قرأها في بيته ليله. که یو چا دغه سورت څخه یو څه حصہ یا ټوله سورت د شپې په خپل کور کې تلاوت کړي لم يدخله الشیطان الثلاث ليال. 3 شپې به مسلسل دغه کور ته شیطان بیا نشي راتلی. دا دوا بل حدیث شریف کې راځي چې یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یو ټولي غزا ته استول. غزا ته چې استول نبی کریم علیه السلام د دې امتحان واخیستی و غزا ته د تلو څخه مخکې نبی کریم علیه السلام الراسی ما ته هر یو د قرآن کریم سورتونه تیر کی چې پتا چې کم یو د کم یو قرآن کریم زیات یادي، خو هر صحابي به په خپل نوبت راسي نبی کریم علیه السلام ته د هغه قرآن کریم تلاوت کوي څونه چې به ورسره یاد وه. په آخر کې وایي د یو ډېر کم سن ځوان را مخته شو. نبی کریم علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې ستا کم سورتونه یاد یې؟ هغه ځوان صحابي چې د ډېر کم عمر صحابي و هغه په جواب کې ټول چې یا رسول الله فلانکې سورت مې یاد دی، سورت بقره مې یاد ده. نبی کریم علیه السلام ورته وفرمایل امعک سورة البقره؟ سورت بقره دې یاد ده؟ قال نعم. هو چې سورت بقره مې یاد ده. نبی کریم علیه السلام چې امتحان ځینې واخیستی نو قال ورته یې فرمایل اذهب فانت امیرهم. ځه کڅنسته او مرګ شته او لر دي نو پروانه کې دغه سورت بقره د فضیلت په خاطر ته د دې امیر دی بستا مامورین بس د دې امیر او د لشکر مشر ځولارته. دا صرف په فضیلت دغه سورت. په آخر کې به یو حدیث شریف مختصر نبی کریم علیه السلام فرمایي نواس ابن سمعان یو صحابي دی وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو ورځ واوریدل یؤتى بالقرآن یوم القیامة واهله الذين كانوا يعملون به. په ورځ د قیامت به قرآن او پر دغه قرآن عمل کوونکي قاریان او حافظان به د الله په حضور کې پیسي. تقدمهم سورة البقره و آل عمران. دغه حافظان او قاریان چې د الله حضور ته راځي سوال او جواب ته یا د برکم د الله نږدې کته ملاقات ته، نو په داسې صورت کې به د سورة بقره او سورة آل عمران تر دې مخکې را رواني او دوی به په تفسیر ډېر مبارک سورت دی د حضرت عمر رضی الله عنه پر برابر باندې راځي
چې د په 12 کاله د سورۃ بقره تفسیر وکي او په 12 کاله د سورۃ ختم کړي. وای کله چې د سورۃ په تفسیر او ترجمه سره ختم کړي ورسته حضرت عمر صبر ولار ته او شی حلال کړي او شان حلال کړ او دا ورکه یو لوی خیرات یو کی په دغه خاطر باندې چې ما د سورۃ بقره تلاوت او تفسیر او دا ورکه معنی ذکرل او په یاد نکړل. راضی و ترجمه تا الف لام میم دام یو عجیبه الفاظ دي په قران کریم کې موجود دي. په دغه ځای کې تفصیل وای نور ځای نه بیا شای چې مستاسي دغه حروف تفصیل ورمای داوت تیر سو. الف لام میم سدي علماء لیکلي دي چې الف لام میم دغه حروف ته د تفسیر په اصطلاح کې مقطعات او متشابهات حروف وای. مقطعات ځکه ورته وای چې یو ټوټه ول کېږي الف لام میم. متشابهات ځکه ورته وای چې دا د الله پاک جل شانه راز دی چې په قران کریم کې موجود دی، مخلوق د دې په معنا نه دی خبر. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې وان فی کل کتاب سر، چې هر هغه آسماني کتابونه چې د الله له طرفه پر خپل انبیاء باندې نازل شوي دي، په هر آسماني کتاب کې د الله یو راز وي. وسر الله فی القرآن اوائل السور، د الله راز په قرآن کریم کې دغه حرفونه دي چې الف لام میم حامیم یاسین قاف نون دغه الفاظ دي. دا صرف او صرف د دې معلومات الله تسته، د دې علم الله تسته، بنده نه پیغمبر او دغه رقم د پیغمبر څخه ناس او چې نور مخلوقات په دې نه خبر ده. ورای ده دوهم ورای دغه حروف پر برابر یا تفسیر دادی چې دا د الله او د رسول په مابین کې یو رمز او دغه رقم یو کنایه او پکې اشاره دي. د الله او د رسول څخه ما سوا نور مخلوقات په دغه حروف باندې نه پیږي. تفسیر مظهری کې تقریبا نه اقوال راوړي دي په تفسیر نه درکوم دا چابک باندې راځم چې هغه مختصر ما تاسو تر ول او دغه رقم تیر سي. کله ناکله چې تاسو دغه حروف تفسیر واوري نو بیا به در پیاجي چې دغه یو ځای ولا مش ویلي دي. یو تفسیر دغه حروف پر برابر دادي چې دغه حروف چې د سورتو په شروع کې راځي چې مختصر مقطعات او متشابهات وو دا د سورتونو معنی. مثلا الف لام میم چې دا د سورۃ بقره نوم دی، یاسین چې هغه د یاسین نوم دی. بل قول دادي مفسرین چې دغه حروف زوائد دي اطمینان نه لري، بس مقصد یې دادي چې دغه حروف پر دغه دلالت کوي چې دا یو سورۃ ختم سو بل چې شروع سو لکه بسم الله شوا. دریم قول دادي چې دا حروف مخففات دي، د دې مفصل حروف ځان ته دي. مثلا الف لام میم چې دا مخفف دي د درې اسمو، الف دلالت پر الله باندې کوي، لام دلالت پر لطیف باندې کوي، میم دلالت پر مجید باندې کوي. نو دا مخففات دي، هغه مفصل حروف چې هغه نشته. څلورم قول داري چې دغه الف لام میم یاسین دغه حروف چې دا د تیرو قومو او عمرو اشاره ده، د ابجد حساب ورته یا د جمل دا په هغه حساب سره د هغه قومو او عمرو اشاره ده. څلورم قول مختصر باندې راځم. امام بیضاوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا قسمونه دي چې الله پاک جل شانه په قران کریم کې قسمونه اخیستلي چې زماري په دغه حروف سره قسم دي چې دا قران حق دی او دا رقم د حق کلام دی. شپږم قولداري چې دا د الله او د رسول په مابین کې یو راز نیاز دي، بنده په دې باندې نه پیږي. اوم قولداري چې په دې باندې صرف او صرف الله خبر دی، مخلوقات ته هیڅ علم پر دغه برابر باندې نشته. اتم قولداري چې دا د الله نه ماندي الف لام میم یا دا رقم په یو حدیث شریف کې راځي د تعالی سبیدا چې دعا کول یا کاف ها یا عین صاد اغفر لي. نو دا الف لام میم یاسین قاف نون چې دا د الله د نومانو څخه په اصطلاح یو نوم دی. او نه هم قولداري چې دغه الف لام میم کاف ها یا عین صاد دا د قران کریم د نومانو څخه شمیرل کیږي او لکه څنګه چې قران کریم نور نومان ځان ته لري دا هم د قران کریم په نومانو کې شامل دي. دغه نه اقوال په تفصیل سره په تفسیر مظهری کې راوړي دي، بهر دغه تفصیل کافي دی. بس دا ذالک الکتاب لا ریب فیه، الله وی ذالک الکتاب دغه کتاب چې دغه پیغمبر یوای او مشرکین درواغ بولي. ذالک الکتاب دغه قران کریم چې ستاسو مخ ته پروتي، الله وی دا کتاب دی کامل مکمل، لا نستری به شک او شبه فيه په دغه کتاب کې. دا شک او شبه نست په شي چې العیاذ بالله دا دی بنده جوړ کړی د الله له طرفه دی نه راغلی. هدن دغه کتاب هدایت دی للمتقین، د پرهیزګارانو د لپاره دغه کتاب سری هدایت دی. یا للمتقین د هغه کسانو د لپاره دا کتاب هدایت دی چې هغه د الله څخه ډیریږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي
چې متقین هغه کسان دي چې د شرک څخه ځان ساتي او د الله اطاعت کوي، به ځان متقین. امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې د حرام څخه ځان وساتي او اوامر پر ځای کې، بس هغه هر څه متقی دي. به هر حال قرآن کریم هدایت دی للمتقین، د پرهیزګارانو لپاره او د متقیانو لپاره. پرهیزګاران او متقیان څوک دي؟ په یو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده تر هغه وخت د تقوا درجې ته نه رسېدی تر څو وخت چې دی په روا شیانو کې احتیاط ونه کړي، په دغه خاطر چې دا روا ما په ناروا کې وانه چی. ځینې کسان دي یعنی روا خو کوي، لیکن وای بنده تر هغه وخت اصلي تقوا ته نشي رسېدی چې په روا شیانو کې احتیاط ونه کړي. په دې روا کې بلادي احتیاط کوي چې خدا نه خواسته دا روا ماته ذریعہ د ناروا نه سي جوړه. مثلا ماخصن د سی وسام مثال دی، ماخصن پر سرخان باندې شي نه سي د الله نعمتونه قسمه قسم موجود دي. په کاردار چې به 15 ګولې ډوډۍ وخوري هغه درمیانه ډوډۍ، لیکن به ورته شي نه سي دونه ډوډۍ وخوري چې پر میګیم وسو پر دم وسو، اخر ته دا چې سی دي سو چې سهار لمر دی راويشتي. نو ګوري هغه خوراک چې روا دي، ډیر خوراک روا دي، مشکل نشته، لیکن الته ذریعہ د ناروا جوړ شو، نو ذریعہ د څه د ناروا جوړ شو. نو تقوا ته انسان تر هغه وخت نه سي چې پر روا شانو کې احتیاطونه کې ناروا بل څه کوي. راځي الذين واسم متقين ما درتول چې دوه درې تفسیر یې تستراله، لیکن اصلي تفسیر خپل الله پاک په قران کې کړی دی. راځي الذين متقين او پرهیزګاران هغه خلک دي یؤمنون چې ایمان او باور لري بالغیب پر پټو باندې. غیب څه ته وایي؟ تفسیر کابلی کې لیکلي دی وایي غیب وای هر هغه شی چې د انسان د عقل او حواس څخه پټ وي هغه ته عیب وایي. مثلا قیامت دی، دوزخ دی، جنت دی، حساب و کتاب دی، الله دی، رسول دی، دا ګرځ مو د عقل د حواس څخه پټ وي. نو کوم کسان چې پر دغه پټ شان باندې ایمان لري دغه ته متقین. الذين متقین هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب پر پټ شان باندې چې هغه قیامت دی، دوزخ دی وغیرہ. ويقيمون السمسم دروي الصلاه المنز. سم درولو مطلب اداري چې لمونځ پر هغه طریقه باندې ادا کوي چې په ارکان او شرایط سره، په ظاهري صفات سره لمونځ کامل، مثلا سنتونه پکشي، آداب پکشي، په باطني صفات سره د لمونځ کامل مکمل وي. مثلا پر مانګو چې ولاړ دي په ډېر عاجزي او په ډېر مات الله ته ولاړ دي. ومما او د ځینې هغه مالو څخه رزقنا چې موږ ورکړي دي هم دوی ته ينفقون خرڅوي. د الله په لار کې مال او دولت او پیسې خرڅي، یا د خیرات په شکل کې یا د زکات په شکل کې یا په خپل دنیا سره د الله د دین خدمت کوي. دغه کسانو ته سوای متقین وایي. دا چې ګوري درې صفاتونه رااله د متقینو: پر غیب ایمان او المنز قائمول او هغه مال او دولت چې موږ ورکړي دي د هغه څخه خرڅول. علماء لیکلي دي چې د ټولو عبادتو اصل درې شان دي. ځینې امور هغه دي چې پر زړه پورې تعلق لري، مثلا عقیده، دغه عقیده بلري چې الله یو دی، نبی کریم علیه السلام د الله پیغمبر دی، قیامت حق دی، دوزخ حق دی، جنت حق دی، حساب او کتاب حق دی، پر دغه شان باندې. نو دا هغه امور دي چې د زړه سره تعلق لري چې موږ تاسو عقیده بولو. او ځینې امور هغه دي چې د انسان تر بدن پورې تعلق لري چې موږ تاسو بدني عبادت بولو، روزه ده، المنځ دی وغیرہ وغیرہ. او ځینې شان دي هغه دي چې تر دنیا او دا ورکم تر مال پورې تعلق لري، مثلا زکات، خیرات د الله په لار کې. نو د ټول عبادت او اصل دا درې شان دي. دا درې سره الله د قرآن کریم په آیات کی ذکر کړی دی. شام مختصر دی. والذین او داغره کم متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بما پر هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیک ترتا پر یعنی قرآن کریم. وما او پر هغه کتابو باندې هم ایمان لري انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل کلمه ترتا چې تورات، انجیل، زبور او هغه صحیفه چې پر تیرو انبیا راغلي دي. دغه متقین وایي. وبالآخرة او داغره کم متقیان هغه کسان دي وبالآخرة چې پر ورځ د قیامت باندې هم دي یقینون یقین او باور لري. ځینې مفسرین فرمایي چې د والذین یؤمنون بما انزل الیک صحابه مسلمانان مرادي چې مخکې یهود او نصارا او بیا ایمان راوړي، او د الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مراد هغه مسلمانان دي چې مخکې کفار او مشرکین او بیا په ایمان سره تسل مشرف اسول. به هر حال خدغه صفاتونه چې پچا کې موجودي الله څو ورکړي دغه انعام دی. اولئک دغه استایل سوي کسان چې تاسو ته وستیر سول علی هدن، دغه کسان پر هدایت او سمې لارې باندې دي من ربهم د خپل رب له طرفه څخه، دا خو د دې دنیا انعام سو. و اولئک په دغه صفتو سره استایل سوي کسان چې هم دي المفلحون، خپل مراد او مطلب ته رسیدلي به وي په ورځ د قیامت، یعنی هغه جنت به الله ورکړي. دغه رکوع به ختم کوو دی آیات پاتې ان الذين كفروا سواء عليهم
په دغه را روان آیات کې الله پاک جل شانه هغه مشرکین او کفار ذکر کړي دي چې د هغو په باره کې الله فیصله کړې ده چې نور دغه مشرکین او کفار ایمان نه راوړي. مثلا ابو جهل داسې کافر و چې تر پایه پر ایمان را نه وي، ابو لهب داسې کافر و چې تر پایه ایمان را نه وي، نضر بن حارث وغیره. نو ځینې کفار او مشرکین داسې و چې الله پاک جل شانه نبی کریم علیه السلام ته په ګوته کړي چې دا ځینې کفار او مشرکین داسې دي چې دا ایمان نه راوړي. او ځینې روایتو کې راځي چې نبی کریم علیه السلام به ډېر غم او افسوس کوي چې یا الله کاش کې دغه غټ غټ کافران د مسلمانان سی وي. الله پاک جل شانه دې خبردار کړي چې دغه یو څو کفار پر برابر باندې بس لیکنه سوي چې دا مسلمانان کیږي نه ته دعوت تبلیغ ورته وکړي کې نه ورته وکړي. دا مطلب د آیات نه دی چې کافر ته دعوت وکړي کې ونه کې ایمان راوړي. وګورئ څونه کافران بیا وروسته مسلمانان شول او څونه به تر قیامت پورې مسلمانان سي. ان دې شک الذين هغه کسان کفروا چې کافران سي دي، مثلا ابو جهل، ابو لهب یا ځینې نور داسې کافران، سواء برابر د علیهم پر دوی باندې انذرت کچيري ته وبېروي هم دی ام لم تنذر یا ته ونه بیروي هم دي که دعوت و تبلیغ ورته وکړي او کې ورته ونه کړي لا یؤمنون ایمان راوړي. لیکن دا قید ورسره دي چې ځینې کفار هر کافر داسې نه دي بلکې دا مسلسل دعوت و تبلیغ شروع دي څونه ډېر کافران مسلمانانېږي. ولې دغه ځینې کفار ولې نه مسلمانانېږي لکه ابو جهل، ابو لهب؟ وجه دا ده ختمه مهر وهلی دي الله خدای علی قلوب قرزوهم د دوی. د مهر مطلب دا دی چې الله د دوی پر زړه مهر والی دي، یعنی په حق باندې نه پوهېږي، په دې خپل ذکر د حق خیالات نه راولي. وعلى سمعهم دا ورکم الله مهر وهلی دي پر غوږو د دوی چې په دې خپل غوږو سره د حق او اورېدو ته تیار نه دي. وعلى ابصارهم الله وی پر سترګو د دوی چې غشاوتن پر دي په دې خپل سترګو سره حق لار نه ویلي. ولهم استد داسې کسانو لپاره عذاب عظیم ډیر لوی عذاب چې د قیامت عذاب دی. پس